بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو چې سهار را پاسئ کله د داسې فیل شوي دي چې یار ما بېګا څه خوړلي وو، هغه څیز مې په معده باندې پروت دی، د شپې بار بار ترخې اوبه خولې له راتلي، هاضمه خرابه ده، واشروم ته لاړ شم، هلته کې چې کوم دی نو واشروم کې حاجت صحیح نه پوره کیږي، یا زه چې د غرمې خوراک وکړم نو تر ماښامه پورې زما په معده کې پروت وي، کمزوري راته وي، یا دا څیزونه چې یاره د خولې خوند مې خراب دی، هر یو څیز خوند را باندې یو شان لګي، هر یو څیز را باندې نمکین لګي، یا خوږ څیز هم چې کوم دی ماته تریخ لګي، جبه مې بار بار خرابېږي، د خولې خوند مې نه ټیکېږي، خوراک ته مې زړه نه کېږي، کمزورتیا راځي، اعصابي دباو وي را باندې. نو که دا څیزونه تاسو ته کېږي، زه تاسو ته نن داسې یو خوراک ښیم، داسې یو څیز ښیم، که د هغې استعمال تاسو شروع کړو نو دا کمې مسلې چې تاسو ته ما بیان کړي دا به تاسو ته انشاءالله چې یو هم نه کېږي. زما یو ویډیو موجود ده، ما تاسو سره ذکر کړی چې کومه دا وسکه ده یعنې شنه میوه ده، هغه که تاسو اوبو کې خوشته کوئ او د شپې پرېږدي او سحر راپاڅئ او تاسو دغه اوبه وڅښئ او دا میوه ورسره دغه کې استعمال کوئ، نو دې تاسو ته ما ډېرې فایدې بیان کړې وي. خصوصا بیا دا فایده چې که تاسو خپل کولیسټرول کمول غواړئ، که تاسو خپل وزن کمول غواړئ، که تاسو خپل بلډ پریشر کنټرول کول غواړئ، که تاسو د زړه مریضان یې او که نه تاسو ته کمزوري ده او تاسو اعصابي کمزوري، سټرس یا دا څیز لرې کول غواړئ، خپله هاضمه امپروف کول غواړئ، نو تاسو دا میوه یعنې وسکه په اوبو کې خوشته کړئ د شپې او سحر چې راپاڅئ نو دغه اوبه به اوس کې په نهره باندې او دا وسکه به استعمال کې ورسره اوبه خوري، نو ستاسو ناشته به مو وشي او تاسو ته یو ریډي سورس اف انرژي میلو شي چې کوم ستاسو جسماني او ستاسو ذهني کمزوري کمه کړي. اوس به تاسو وایي چې ډاکټر آصف شروع کې خبره وکړه د هاضمې باره کې او اوس لاړو ذهني، اعصابي او جسماني صحت ته، نو همدغه چې کوم څیزونه تاسو ته ما وویل دا ریزنز یعنې میوه وسکه او ورسره د هغې اوبو په اوبو خوشتې کړي، دا چې زما کم ملګري کوي هغې ته نه انتهایي بهترین فایدې اخلي، د جوړونو، د پټو، د اعصابو، دا ټول څیزونه ورسره دغه کېږي. خو بل یو څیز که دې سره تاسو جمع کوئ او دې سره تاسو اپل سایډر یعنې د اپل د سیو د مڼې سرکه که دا تاسو ته میلو شي او دې کې تاسو سحر کې لږ شان دغه هم اډ کړئ، یعنې په دغه اوبو کې تاسو وسکه یعنې میوه خوشته کړې ده، سحر چې راپاڅېدئ لږ شان تاسو دې کې اپل سایډر یعنی د سیب دغه سرکم میکس کا، نو هغې سره چې کوم دی تاسو ته چې ما کومې د هاضمې مسلې د دې ویډیو په سټارټ کې بیان کې چې چاته که کېږي نو هغه به ورسره 110% ختمې شي. یو 100% وي چې بالکل شیورټي ده، یو 110% وي چې دا خو بالکل سټمپ دی چې انشاءالله بالکل به دا کېږي. نو که تاسو دغه د سیب سرکه د ریزن واټر سره یعنی دغه اوبو کې چې کومې که تاسو میوه خوشته کړې د شپې نه سحر کې ورسره واچوئ، نو دا که تاسو اوس کوئ دې سره د ټولو نه اول څیز چې کوم کېږي نو ستاسو نظام انهضام چې کوم دی هغه شروع شي بالکل د ورځې په سټارټ کې او دا تر ډېر وخته پورې اکټیویټ وي، نو ستاسو هاضمه چې کوم ده ښه شي. دې نه بعد که تاسو ناشته کوئ، ناشته اکثر زموږ د خلکو لږه هیوي ناشته وي، یعنې پراټه وغیره پکې خوري یا ملایي خوري، جیم خوري، دا څیزونه خوري او اکثر له بیا زموږ زړه سوځي چې یار چای مې څښلې وي، ناشته مې کړې وه، هیوي ناشته وه، هغې سره زړه سوځي، نو دغه د زړه سوځېدل او په دغه معده باندې بوج دا ورسره انتهایی زیات کم شي. بل چې څنګه ما ویلو چې یعنی د هاضمې کمی او دغه ګیسټرو ایسوفیجل ریفلکس سره ستاسو د خولې خوند خرابي، نو د اپل سایډر یعنی د سیب دا سرکه چې ده دې سره ستاسو دغه څیز دا هم ورسره بالکل امپروف شي او ستاسو هاضمه ورسره بهترین شي. او د ټولو نه بهترین بیا د دې چې کومه فایده ده هغه د جناب که څوک وزن کمول غواړي د هغې د وزن کمولو دپاره انتهایی یو زبردست داسې میل دی په سحر کې چې که هغې ډایټینګ کول غواړي، خپل خوراک کمول غواړي، نو دې نه ورته دومره انرژي میلو شي که هغه بیا نور خوراک نه هم کوي نو د هغه بدن هغه انرژي لیول هم برقراري او په وزن کمیدو کې هم دا د هغې مدد کوي. که تاسو بلډ پریشر کنټرول کول غواړئ، تاسو خپل کولیسټرول کنټرول کول غواړئ، تاسو خپل ایتروسکلیروسس یعنی د رګونو د تنګوالی کمول غواړئ، نو هغې دپاره دا کم شی چې تاسو ته ما وویلو دا که تاسو سحر کې استعمال کوئ په نهره باندې، نو دې سره بهترین طریقې سره به ستاسو کولیسټرول کمیږي او ستاسو د کولیسټرول چې دا کم دوایانې تاسو ته اډوایس کېږي د هغې ضرورت په انشاءالله کم نه کم وي په یو داسې صحتمند طریقه باندې چې تاسو اتبا د نیچرل څیزونو نه ستاسو د کم د کولیسټرول یا د لیپډ پروفایل امپروف کولو کومې دوایانې دي د هغې عمر اثر به تاسو ته انشاءالله خپل لایف سټایل موډیفیکیشن نه میلاویږي او یو صحتمند خوراک دی چې د هر یو عمر کسې کولی شي، یعنی ریزن واټر او ورسره چې کوم دی اپل سایډر که دا تاسو استعمالوئ. دویمه خبره چې اکثر خلکو ته دا خېټه کې مروړ راځي، د خېټه کې ګډوډ کېږي، د ګیس پړسوب راځي، نو دا څیز د هغې دپاره هم زبردست څیز دی. که دا استعمالوئ هاضمه به بهترین وي، واشروم به بهترین طریقې سره اټینډ کېږي او ورسره چې کوم دی نو
کم پړسوب چې کم دی، کم ګیس چې کم دی په خېټه کې غوړ غوړ یا په خېټه کې دا پړسېدل، دا سیزونه به ورسره کم نه کم وي. نو انتهایی بهترین سیز دی اپل سایډر او ریزن واټر. که دا تاسو سحر کې استعمالوي نو انشاءالله چې ستاسو صحت به بهترین وي. امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره فایده مند وي، او که تاسو غنئ چې فایده مند دي نو دا معلومات خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.